یو ناشنا حدیث ذهن ته راغی. حضور علیہ السلام وی دا انسان د بد عمله د پاره د خبره درک سوچو کې دا انسان د بد کردار او د بد عمله د پاره دومره کافی ده چې دې په لار کې لاړی وته کی په لار کې پوز سن کی او باغی لار باندې خلق تیریږي دا د بد کردار د پاره خبره ډیره او د نیک عمله د پاره د زهد او د تقوا د پاره دا کافی ده چې لار کې د تکلیف او صبر دی لري. نن زما عزت مند مونږه هر سړی په دې سوچ کې دی چې ما زما د مال حال وي زما د جیداد وي زما د بنگلی وي زما د موټر وي زه د دنیا او مالدار ترین انسان یم لیکن زما عزت مند د انسان د پیدایش مقصد هغه دا نه انسان الله مال دولت جمع کول د پاره نه دی پیدا کړي او کته چیرې رزق بغټل غواړي مزدوري وکول غواړي الله جل شانه دغه ذمہواری په خپل اغشته ده. الله فرمایي ما اريد منهم من رزق زد دې مخلوقاتو نه رزق نه غواړم چې دوی د خپل رزق په خپل ګټي وما اريد ان يطعمون او دا مې اراده نه ده چې دوی د مال خوراک راکړي. الله د خوراک نه منزه ده. بندا ستا کار دې بندگی کول ستا کار دې بندگی کول بندگی دې ته نه وایي بیگا ماسوتن راتلم جمع ده نو بلار باندې پنځه شپږ وکسان ناستی دا تصورم نشته چې را دا د ماسوتن د مانځ ټیم دی د جمع ټیم دی الته جمعات دلته جمعات گیر چا پیرا جمعتونه لیکن زمو ساده بندگی حالت څه دی موته څنګه بندگی کو او د ګرمه موسم دی جمعات کې لږ شان ګرمي وي نو بس مونږه مانځل راځو نو کرا شنو بس په منډه باندې ما جګر اکثر د سلام واړم نو د نیم نه زیات کسان چې کم دي ولې جمعات کې لږ شان ګرمي ده سمجھ عزت مندو دا ګرمي دا یخنی دا به تیر شي لیکن د دې نافرمانه او د دې بالمازه او د دې د خپل خواهش زندګي متعلق چې کما د جهنم عذاب دی د دوزخ اور دی نو آغا ولا عذاب الاخرته اشد وابقى الله د اخرت عذاب اډیر سخت او باقی پاتې کېدو والا نو زما عزت مند زما ساده پیدائش مقصد د الله بندگی کول او بندگی یوازې مون نه دی ور یاد ساتي یوازې مون نه دی یوازې روزه نه ده زندگی د زندگی په هر شعبه کې د الله حکم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه وګورا تب دې ماموري تا ته حکم دی چې تبا د زندگی شعبې زکه پدی شعبه کې د الله سو حکم دی دکانداری دا د دکاندارۍ متعلق د الله سو حکم دی ملازمت دی نوکری دا زمینداری دا په هر شعبه کې با ته د الله حکم ته ګوري. یو مشهور حدیث تاسو ما بار بار ویلم او د دې آیات دغه حدیث ناشنا تشریح ده کلی تشریح ده چې زه الله خپل بندګۍ را پیدا کړم بندګي وایي ستا نو حضور علیہ السلام د دې تشریح وکړه چې ایمان دا صد پاسه او یا حصي دي د ټول نلویه حصہ هغه شهادت لا اله الا الله دی د لا اله الا الله اقرار کولی د ټول نه لاندې حصہ هغه د لارې نه خخته او غیر تکلیف ورکون کې سلسله رګولی اوس په دې منځ کې معاملات دي معاشرات دي اخلاقیات دي. یو ناشنا حدیث ذهن ته راغی. حضور علیہ السلام وی دا انسان د بد عمله د پاره د خبره درک سوچو کې دا انسان د بد کردار او د بد عمله د پاره دومره کافی ده چې دې په لار کې لاړی وته کی په لار کې پوز سن کی او باغی لار باندې خلق تیریږي دا د بد کردار د پاره خبره ډیره او د نیک عمله د پاره د زهد او د تقوا د پاره دا کافی ده چې لار کې د تکلیف او صبر دی لري دا ټول د دین شعبې دي زما عزت مندو دا د دین حصي دي. یو حدیث کې راځي نبی رسول الله فرمایي چې کله خزه او خاون کور کې یو ځای ناشتي او خاون نوړې راوالي روټې راوالي تلګاره کې ګنده کې خزه خله کې ورکی خزه نوړې راوالي تلګاره کې ګنده کې خاون خله کې ورکی دا د بنې کو اعمالو کې د دوړو حساب دین زما عزت مندو دا شعبې دي. عبادت د یو څه سره خاص نه دی دا به بس مونږ کومه زه عابدم زه عبادت کوونکی نو د دین په ټولو شعبو باندې به زما عزت مندو د دې به علم حاصلې دا به ګورې او بیا به په هغې باندې عمل کې. الله رب العزت
ارشاد پیغمبر علیہ السلام نقل کړی دی حدیث قدسی دی نبی علیہ السلام فرمائی زما رب وای چې كنت کنزا مخفیا دا حدیث قدسی دی خبر دا الله دا نقل کړی نبی علیہ السلام دا وی الله وی كنت کنزا مخفیا زه یو پټه خزانه وم چاته پته نه و لکه زوګونه مخلوقاتونه زه یو پټه خزانه وم فاردت فاحببت نو ما خو غنلا ما خوخه کړه ان اعرف جزء او پیجندې شم جزء او پیجندې شم زما دا خوخه شو جزء او پیجندې شم نو سمه وکړه فخلقت الخلق نو مخلوق می پیدا کړ دا مخلوق زما عزت مندو دا د الله د معرفت او د الله د پیژنګلو د پاره